السلام علیکم ملګری چې ویالو ستا طبیعتینا مورغوي دا یوه خبره هغې نه بعد شعر لکه که چاته د سیخې خبرې خاکې شاعري زیر ورکوم د مو پیج دا بلاک کو آئی डी में دا انفرینड کو نن ورځ نه دوله انشالله میشتی څه پرې ژوند وي څومره مواس وي دمره اوسیخه د خاک شاعري کې اول څه کاړه غنه ورسته بیا شعر ویایغه چې چکتی تش پنوم داوړ مسجد وزیر ټول نه یونیم چکوی تش پنوم داوړ مسجد وزیر خولاری د بنگالی غوند زمیر او چنن دمره کې خمید رشه پیدا کو نن چې دمره کې خمید رشه پیدا کو بیا د ورکو د فیسبوک مخته تصویر او چې پښتین وی په حیا د بل شرمېږي چې پښتین وی په حیا د بل شرمېږي پنجابای سړای په تیز نه وی ظاهر او نه بدلیږي که جهان یې په طرف شي نه بدلیږي که یې ټول جهان طرف کو چې انسان ته څه لیکلی وي تقدیر د دنیا نه و خالي لوسینه دریمي د دنیا نه و خالي لوسینه دریمي که بادشاه دی که ملنګ دی که فقیر او انشاءالله حق ته بو حق ویایي ملګری انشاءالله حق ته بو حق ویایي ملګری ګیلمان دا یو د ننګه ډک وزیر وی چې دا یو شعر دی بیا یې ته تازه کوه لای تغه لوسینه ورته چکه وی چې په شوې باد نه ویایې په باد ویښه نه ویایې په چوپه خوله وګرځې څه و په خوله نه ویایې که بادشاهۍ جوړېږي که تبویۍ جوړېږي هېڅ وخت بدل دی سپینې ویلې نه بدۍ جوړېږي په شوې باد نه ویایې په باد ویښه نه ویایې په چوپه خوله وګرځې څه و په خوله نه ویایې که بادشاهۍ جوړېږي که تبویۍ جوړېږي هېڅ وخت بدل دی سپینې ویلې نه بدۍ جوړېږي وی چې په شوې باد نه ویایې ایس چې سوپي غږېږي ټول نه ملګري خاص دا زنه زنه وی چې په شوې باد نه ویایې ایس چې سوپي غږېږي یا په غلا لګیا وي یا په ژڼکي غږېږي کوی د شونډې صفات په زیړ مغزي غږېږي چې چیرشه نسوي سوپیون سوس د مانګي غږېږي آس په لوپرې کیسې لکه کازي غږېږي دو زړه ستړی وي چې تبلیغي غږېږي یا چې کوهکه کیسه یا په مرګي غږېږي دنه وړکي وړکي په منصفي غږېږي دی په د غوټه ژیره ازغه په سپي غږېږي ورک شول هغه ملیون چې کیم سایي غږېږي یې سا خلک نه چالېږي چې خصوصي غږېږي زیای کو د پلور نه غیبات پلورو په زی غږېږي تربیر د بل تر برنه په یوه بل زی غږېږي یا پېژندل شي جواد چې خانداني غږېږي مو د لیدلي خلکه چې نسوي کښلي خلکه بیا و په غزي د پښتنې خلکې دالې جوړېږي هېڅ وخت بدل دی سپینې ویلې نه بادې جوړېږي په شوې باد نه ویایې په باد ویښه نه ویایې وی چې په شوې باد نه ویایې چې پښتونه وکسې لوپر لوپر وګرځي چې یو وړه وکسې تعلیم ونه کوزې و پیایي د غره وکسې زیاړه شعرې کو هر وخت چې یې زوړه وکسې ویې د کیپ نه ډکه چې پوس یې خوله وکسې کادر ونه پېژني د جاموته وکسې پښتین چې کله سایي پوس په لمونځه وکسې کسې ویوبه لرای داس لکه غله وکسې وي په لمونځه خیال یې شي په دیکونه وکسې په اتاخیا سټارټ سی په یسوبه وکسې لشکې د خپلې ځونې سوره وژده وکسې په توسو باد ولاګي خاک ویایه زه وکسې میش په خپل لوس جوړه د ځون ته تیاره وکسې یینه مخروم د علم د لالټومه وکسې بورینه وړاوي پیراون کې خره وکسې بورینه وړاوي پیراون کې خره وکسې لشکې د خپلې ځونې سوره وژده وکسې سول مې دی دا پښتینه ور وسه دا پښتینه لارو بار یوشه سره څه د زړبادګې جوړېږي هېڅ وخت بدل دی سپینې ویلې نه بادې جوړېږي په شوې باد نه ویایې په باد ویښه نه ویایې په شوې باد نه ویایې دی داس وختینه اورینې چې نن سبو چاته کې خبره سپینه اورینې وړه زوړه پې بندې
بدوی زړی ناورینې دی د قیامت علامه وکس ولی ناورینې په سپین ډګر لګیا دی الټا کوري ناورینې بل نن سابور گاټ شول د فیسبوکی ناورینې خلق شرکاوی په فخر شول تصویری ناورینې د قیامت پر اوڅیر شه ګنای ناورینې په ادن یورو دریمی سخ منزلی ناورینې تیرے تیارے دی ایسے سپین لالټامی ناورینې د خدای په مخ شه ګروندی سخت ځوابی ناورینې بیاو په خله باندې خورای خپل ځونی ناورینې بیاو په خله باندې خورای خپل ځونی ناورینې په ادن یورو دریمی سخ عذابی ناورینې په ادن یور دریمی سخت عذابی ناورینې ګیلامان تلویا یما د خاک شیری ناورینې اس چې څک شو چالېږي آ شاعر نه چالېږي ځکه خو بحث د ګیلامن په شاعرۍ جوړېږي اس وخت بدل شي سپینې ویلې نه بادې جوړېږي په شوې باد نه ویایې په باد ویښه نه ویایې بس الله دا وکړو چې په چا باد نه ولګي انشاءالله میژو تل خاکې سپینې خبرې کی دوله خلک ډېر تصویرونه ډېر پوسټونه په میشه شیر کوي خو انشاءالله و تعز من تشاء و تذل من تشاء عزت ذلت دی الله په لوس دی بای بای اسلام علیکم